يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ای هغه کسونه چې ایمان یې راوړی دی کله چې تاسو یو له بل سره تر ټاکلې نیټې پورې په قرض معامله کوئ نو هغه ولیکئ او تاسو په منځ کې د لیکن کوئ په انصاف سره لیکل وکړي. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. او لیکن کده د لیکل نه انکار نه کوي لکه څنګه چې الله تعالی حدته شودنه کړی دو نو هغه د لیکل وکي او هغه کس د املا اقرار عبارت وي په چا باندې چې حق دی او د خپل پولین کې الله تعالی نه دی وویریږي او له هغه حق نه دی هیڅ شی نه کموي بیا کچېره هغه کس په چا باندې چې حق دی نه پوهوي یا بدني کمزوري وي یا په خپل د املا عبارت ویل طاقت نه لري نو د هغه ولی واقدار د په انصاف سره املا وویي. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. او تو چې د خپل مسلمانانو سړی نه دوا گواه ونسئ نو که دوه سړي گواهان نه وي نو یو سړی او دوه ښځې د ګواه شي له هغې ګواهانو څخه چې تاسې خوښوئ د دې دپاره چې که په دواړو کې له یوې نه هېر شي نو په دې کې به یې یوه بلې ته وریاد کړي او ګواهان د انکار نه کوي چې کله هم راوبلل شي او د خپلې نیټې پورې د هغه قرض په لیکلې باندې مه تنګېږئ لږ وي یا که ډېر وي. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. دا دی الله تعالی په نس انصاف ولا کور دی او گواهی دې پورا زیوت صحیح دو او ډیر نږدې دو دیتا چې تاسو به شکمن نشئ مگر دا چې دا معامله لوس په لوس سودو وي چې تاسو هغه په خپل منځ کې نغد چلوي نو په تاسو باندې څه ګناه نشته چې دا شان معامله ونه کوي او کله چې په خپل منځ کې اخستل خرڅول کوي نو گواهان ونسئ او ضرر دې ونه رسول شي لیکن کې تا او نه گواه تا او که تاسو داسې وکړئ نو یقینا دا نافرمانی ګناه ده چې په تاسو پورې دو او دی الله تعالی نه وویریږئ او الله تعالی تاسو ته ښودنه کوي او الله تعالی په هر شي باندې ښه پوه دی.